الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په تیر درس کې په مخکنی درس کې موږ د عبادت اصطلاح ته او مفهوم ته اشاره وکړه چې موږ او تاسو اکثره خلک د عبادت په اصلي معنا او مفهوم باندې نه پوهیږي، نو ځکه موږ مشکل لرو. الله په عزوجل فرمایي چې ما انسان او جن صرف د یو کار لپاره پیدا کړی چې عبادت دی. نو موږ وایو چې دا نور کارونه بیا څنګه کېږي؟ نو په دې خاطر باندې د عبادت هغه لغوي معنا چې کوم یو د لمانځه نه پرستش غلامي او بندګي او دا عبادت خپله صفات لري. اول صفت دا و چې وفاداري باید الله پاک سره وفاداري سره د خپل سره. دویم دا ده چې اطاعت او مننه پکې. دریم تعظیم او ادب پکې. بیا موږ تاسو د عبادت اقسام ویل چې عبادت خپله په څو قسمونو باندې ویشل کېږي. یو قسم دا ده چې کلي او جزئی. دا جزئی عبادت لکه لمونځ، روژه، زکات، حج، تلاوت، ذکر، اذکار، امسایه او پلانکې او دا ټول شیان چې دې ته ویل کېږي جزئی عبادت. دغه جزئی عبادت چې کله ادا شي دغه جزئی عبادت نتیجه په کلي عبادت باندې بدلیږي. چې کله ستا لمونځ شي، ستا زکات شي، ستا ذکر شي، تلاوت شي، نو بیا د خپله په دې زندګۍ کې یو تبدیل او تغییر راځي. دا ستا عمل په یو چوکاټ کې برابرېږي چې کله دې چوکاټ کې هر عمل ولوېدلو دا په خپله مستقیما عبادت ګرځي. ستا خوب عبادت ګرځي، ستا دفتر عبادت ګرځي، ستا تجارت عبادت ګرځي، ستا راکړه ورکړه عبادت ګرځي، دفتر ته تل د عبادت ګرځي، پارلمان ته د عبادت ګرځي، فوج کې کار کول د عبادت ګرځي. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اسلامي خاورې ساتل دا یو سحر او یو بیګا دومره ثواب لري چې دا ټوله دنیا او آخرت هغه نه بهتر دی د ټولو شیانو نه. نو چې هلته د فوج کې ته کار کوي، عسکرو کې کار کوي، یو ځای کې مورچل ساتي، دا خپل عبادت شو. پولیس چې د خلکو په خدمت کې ګرځي هغه د عبادت شو. معنا دا چې ستا هر کار چې په دې چوکاټ کې برابر شو بیا ستا عبادت دی. نو دا جزئی عبادت د کلي عباداتو شکل ګرځي. اوس ننني درس کې موږ یو بله مسله باندې بحث کوو. موږ ویلی چې عبادت اقسام لري. اوس یو بل قسم ته وړو چې دا قسم هم ډېر مهم دی او دا تر ټولو ډېر مهم دی. ځکه چې موږ او تاسو عبادت په دې مفاهیمې پوه شو بیا مسله راته حل کېږي. موږ او تاسو دویم قسم دی هغه چې دی د عبادت، هغه د عبادت شکل او د عبادت روح دی. معنا اوس د شو دغه پیاله ده، دا شکل دی پیالې دی، دا عینکې دي، دا ساعت دی، دا پلانکې دی. و دا ساعت خو دغسې یو شکل لري، خو دا خو څه نور مفاهیم هم لري. په دې باندې موږ څه کوو؟ دا کتابچه د شکل خو د کتابچې داسې، خو د دې کتابچې نه څه استفاده کوي؟ دې نه موږ څه ګټه اخلو؟ دې پیالې نه موږ څه ګټه اخلو؟ دې میز نه څه ګټه اخلو؟ دې نه موږ څه ګټه اخلو؟ چوکۍ نه، دې ټولو شیانو نه. یو د شي شکل او صورت دی چې موږ او تاسو یې په سترګو باندې ګورو. یو د یو شي روح دی. اوس عبادت قسم کې دا ډېر مهمه ده، دې ته ډېر توجه سړی وکړي چې د عباداتو شکل. اوس موږ لمونځ دوه برخې لري. یو د لمونځ شکل صورت دی او یو د لمونځ روح دی. موږ او تاسو غټ مشکل دا دی چې موږ شکل ته ګورو، روح ته نه ګورو. انسان دی، انسان بالکل همدغه انسان دی، خو یو ورځ راشي دا روح ته نه وځي. نه همغه سړی چې خبرې هم کوي، خوراک هم کوي او امضاګانې هم کوي او حکمونه هم چلوي او د غټ پلانونه هم جوړوي، دا یو سړی صرف روح ته نه وځي. او چې روح ته نه وځي د لکه لرګي غوندې پروت وي په یو ځای کې. بیا خلک یې تاویي غسل ورکوي، بیا کفن ورکوي، بیا ایسته قبر ته یې ښخته کړي. خو همغه سړی و، پرون یې څه خبرې کولې، پرون ستر جنرال و، پرون رئیس جمهور و، پرون صدراعظم و، پرون وزیر صاحب و، رئیس صاحب و، معاون صاحب و. خو نن همغه سړی د سپینو ټوټۍ ته نه تاو کړی او خلکو په اوږه اخیستی په منډه یې وړي چې بس ځمکې لاندې کړ چې دا نه خو خلاص شو. نو دا شکل او صورت د انسان. خو انسان خو صرف دا شکل و صورت خو نه دی که نه، دی خو یو شی و که نه چې په دا دنیا کې دونه کارونه کول، پلانونه جوړول، چوکاټونه جوړول، لایحې جوړولې، پلانکې د منډې او ترډې لویه دنیا په مخه کړې وه. خو شکل خو همغه شکل و، همغه شکل خو نن هم شته، خو خلکو نن کفن ور اغوستی دی او زر یې بس د ځمکې لاندې کوي. نو د خپله د عباداتو شکل او صورت او بلکې روح. اوس لمونځ شکل لري. شکل یې دا دی چې اودس به وکړي او د اودس نه وروسته به راشي په مسله باندې به ودرېږي، الله اکبر وکړي، بس بیا سبحان الله الحمدلله دا شی به ووایي، دا لمونځ شو، دا شکل شو. دا د لمانځه شکل او صورت دی. اوس د لمانځه روح تی شی دی. اصل په عبادت کې دا ډېره مهمه ده چې ام یې شکل صحیح
او د دې شکل سره خوا کې هغه روحانیت چې کوم یو د دې روح د عمل دی دا پکې مد نظر ونیولی شي. اوس یو یعنی معنا دا یو شکل صورت شو یو روح شو. اوس دا شکل صورت تی شه دی او دا روح تی شه دی دې باندې ځان پوهول پکار دی. اوس راځو دې خبرې ته چې په عباداتو کې شکل تی شه دی او په عباداتو کې روح شه دی. شکل دا دی چې موږ به لمونځ کوو چې کوم شکل باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ښودلی، روژه به نیسو په هغه شکل باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ښودلی، سهار نه شروع تر ماښام پورې خوراک څښاک ارتباط د جنسي نه دا د روژې شکل شو. دغسې حج ورکول 40 روپۍ لرې نو 1 روپۍ به پکې ورکړې چې کله در باندې پیسې دې پیدا کړي حج ته به لاړ شي، جهاد او زکات او هجرت او د ګاونډیانو پلان کې دا ټول اعمال چې کوم یو دی دا شکلونه لري. دا شکل هم باید په هغه طریقه برابري چې کومه طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی. انبیاء علیه السلام چې کومه طریقه خلکو ته ښودلې دا عبادت به په همغه شکل کوي، په همغه صورت به کوي، لمونځ به همغسې کوي چې کوم شکل ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلی دی. ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم خپله فرمایي، بخاري حدیث دی، صلو کما رأیتمونی، داسې لمونځ وکئ لکه څنګه چې ما ته ګورئ. او حتی کله چې حج ته تلو حجة الوداع ته یو عمومي اعلان یې وکړ ټولو خلکو ته چې راشئ زه حج ته ځم، د ما نه د حج مراسم وګورئ، خپله یې وګورئ چې زه څه قسم مراسم د حج ادا کوم. نو دا اشکال شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته ښودلی دي. اوس روح په دې کې څه دی؟ د عبادت روح څه دی؟ د عبادت روح اصلي دا دی چې د الله پاک عز وجل حکم منل بس، او د رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم منل، دا د عبادت روح دی. د تا لمونځ هغه وخت لمونځ کېږي چې شکل خې برابري، خو چې کله دغه شی د الله د حکم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د طریقې سره برابر شو او په هغې کې تا دا مونږ، نو په دې صورت کې د عبادت شکل هم برابر شو او روح هم برابر شو. دې نه اوس ژوندی انسان جوړ شو، د دې نه اوس ژوندی مونځ جوړ شو، د دې نه اوس ژوندی زکات جوړ شو، د دې نه اوس ژوندی حج جوړ شو. تا حج وکړې خو حج کې دی هغه روح ژوند نه دی ژوندی کړی، لمونځ دې وکړې خو په لمونځ کې روح نه و، زکات دې ورکړې خو په زکات کې روح نه و، نو دا خو مړی شو. نو مړی څوک څه کوي؟ مړی خو خلک ښه کوي، مړی خو خلک کور کې نه ساتي، یوه شپه هم په کور کې نه ساتي مړی. نو دغه لمونځ چې ستا ژوندی نه دی مړ دی، نو د دې ګټه څه شو؟ نو په دې خاطر په عبادت کې مهمه مسله دا ده چې هم یې شکل برابر شي او هم د شکل کې روح برابر شي چې د هغې نه کار واخیستلی شي. نو که ته غواړې چې یو مزدور ونسې، نو ته چې بازار ته ځې نو مړي خو نه راوړې، ګلکاري خو په مړي نه کوي، خو په ژوندي بیا کوي. نو ته چې که غواړې چې دا لمونځ ستا لمونځ شي آخرت کې تا ته پیدا ورسوي، نو دا لمونځ باید ته ژوندی کړې. دا حج چې ته غواړې چې آخرت کې درته دنیا کې درته ګټه ورسوي، نو دا حج خپل ژوندی کړه. دا روژه چې تا نیولې ده دا روژه ته ژوندی کړه، نو بیا دا ژوندی روژه به تا ته ګټه ورسوي. نو دا چې مونږ وایو چې دا لمونځونه کوو، روژې نسو، زکاتونه ورکوو، حجونه ورکوو او ورسره بدبخت او بې امنه یو، وژل دی، ټکول دی، رشوت دی، فساد دی او فلانکې دی، وجه دا ده چې لمونځ زمونږ ژوندی نه دی، مړ دی، زکات زمونږ مړ دی، حج زمونږ مړ دی، دا نور عبادت مونږ مړ دی. نو مړي خو کار نه کوي، مړي خو بس قرار پراته یي که نه. نو ستا لمونځ هم مړ دی، ستا روژه هم مړ ده، ستا زکات هم مړ دی، ستا حج هم مړ دی، هر شی دې مړ دی. نو چې مړ دي د مړي نه خو څوک توقع نه کوي که نه، د مړي نه هېڅوک هم توقع نه کوي دا به پیره راته کوي، دا به ډوډۍ راته راوړي، دا به راته دا کوي، دا به کوي، هېڅوک هم ته نه توقع نه کوي. نو هغه لمونځ چې مړ یې د مړ لمونځ نه توقع څوک نه کوي، د مړ زکات نه څوک توقع نه کوي، د مړ حج نه څوک توقع نه کوي. توقع په هغه صورت کې کېږي چې هغه ژوندی وي. د ژوندي انسان نه د سړي ګیله کېږي، د مړي نه څوک ګیله نه کوي چې مړو نه موږ دا ورته ګیلې شروع کړو، فلانکي مړي را سره داسې وکړه، فلانکي نه، د ژوندی نه ګیله کوي. نو که ستا لمونځ ژوندی لمونځ شو، نو که بیا ګټه ونه رسوله بیا راشه بیا ووایه چې الله ته دروغ ویلي دي. که چېرته ستا روژې چې ژوندی روژه وه تا ادا کړه او دې روژې تا ته ګټه ونه رسه، الله پاک ته ورته چې دا دروغ ویلي، نعوذ بالله منه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دروغ ویلو، تا خو داسې ویلو چې ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، او نن دا کار نشي کولی، نو بس بیا به دروغ یي که نه، نو خو ته خو یې وکړه که نه. اوس د دې په خاطر باندې دا مسله لږ واضح شي چې دا روح او دا شکل څنګه فرق لري. موږ او تاسو یو دوه مثاله درکو. اول مثال دا دی چې تاسو یو ښه فکر وکئ. الله عز وجل چې کله آدم علیه السلام پیدا کړ، چې کله پیدا کړ نو ملایکو ته امر وکړ او جنیات او دا شیطان چې کوم یو دلته نږدې دې ټولو ته امر وکړ چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ. ګوره الله پاک امر وکړ ملایکو ته چې دا ابلیس هم پکې و، دا هم د جنیاتو جمله نه و، تاسو ټول چې وکئ آدم علیه السلام ته سجده وکئ. بس ملائکه راغلي ټولو سجده وکړه بس آدم علیه السلام ته، او شیطان ونه کړه، ابلیس ونه کړه. ولې؟
زه څنګه د الله نه غیر بل چاته سجده وکړم او صحیح خبر هم دا و چې دا ده وکړم چې زه څنګه د الله نه غیر بل چاته سجده وکړم. ګوره دی د عبادت په مفهوم نه و پوهې که نه، ده خو داسې فکر کړو چې دا د سجدې صورت خو د عبادت بللو، دا د سجدې صورت عبادت بللو، دا خو شکل و، دا شکل د داسې فکر وکړي دا خو بل چاته په کار نه دی که نه، غیر د الله نه بل چاته سجده دا خو شرک دی، دا خو ګناه دی، دا خو کفر دی، دا خو غلطي ده. زه څنګه اوس آدم علیه السلام دا خو د خټې نه جوړ شوی، زه څنګه درته سجده وکړم؟ دا کار وکړم او زه بهتر یم دی. ملایکو دا کار وکړي. په ظاهر کې وګورئ، په ظاهر کې خو ملایکو غلطي وکړه، ځکه آدم ته سجده وکړه، مخلوق ته سجده وکړله، او شیطان ښه کار وکړي ځکه چې مخلوق ته سجده ونه کړه، هغه د الله نه غیر بل چاته سجده په کار نه ده. ملایکو دا غلطي وکړه. خو خبره دلته اوس دا ده چې موږ او تاسو په شریعت او په دین او په قرآن کې څه دي، هغه چې ملایکو ښه وکړه، شیطان غلطي وکړه. نو خو ښکاره خو داسې ده چې شیطان ښه کار کړی، ملایکو غلطي کړې، ځکه ملایکو مخلوق ته سجده وکړه او شیطان ونه کړل. خو خبره دا ده چې دلته موږ او تاسو ویلی چې دا عبادت چې دی یو شکل دی یو روح دی. په شکل کې خو ملایکو غلطي وکړه ځکه مخلوق دی سجده وکړه، شیطان ښه کار وکړي ځکه ظاهري هغه صورت هم بل چا دپاره لازم ونه ګڼلو. اوس راځو موږ او تاسو وایو چې د عبادت یو صورت او شکل دی، بلې روح دی. روح موږ او تاسو ویل چې دی د الله عز وجل امر منل، دا د عبادت روح دی. اوس دلته راشئ دې خبرې دا د ابلیس او د ملایکو خبرې ته راشئ. ملایکو صورت خدا وکړي او شیطان هغه وکړي، خو د عبادت روح دا و چې صرف د الله خبره منل. بس ملایکو چې چا خبره ومنله، الله پاک ورته وایي چې تاسو آدم علیه السلام ته سجده وکړئ، نو ملایکو سجده وکړه. بس د دوی عبادت روح مکمل شو. د عبادت روح دا و چاته به څه به کوئ؟ نه الله پاک امر به منئ. که الله پاک درته ووایي انسان ته سجده وکوئ، که درته ووایي چې نعوذ بالله منها حیوان ته سجده وکوئ، که اسمان ته سجده وکړه، ځمکې ته وکړه، پلانکي ته وکړه، ته د خان نوکر یې، ته د بانجان نوکر نه یې. دا د عبادت روح دی. د عبادت روح دا دی چې ته به د خان نوکر یې، د بانجان نوکر به نه یې، نو بس بیا به ستا عبادت شي. ته به په لمونځ چې کله کوې دا د لمونځ صورت به برابروې، خو دا حکم د چا به منې؟ صرف د الله عز وجل بس د بل چا نه. نو چې کله دا کار پکې راغی د الله پاک د حکم په خاطر باندې، د رسول الله اسلام په طریقه باندې ته دا لمونځ شکل جوړوې، نو دا به بیا ژوندی لمونځ وګرځوي. دا یو مثال شو چې عبادت اصل څه و؟ د الله او د رسول خبره منل، د هغې مطابق عمل کول، دغه د عبادت روح دی. اوس که په دې شکل کې دغه موجود وي، نو دا شی دا مونځ ژوندی شو، دا روژه ژوندی شو، دا زکات ژوندی شو، دا حج ژوندی شو. او که دا روح پکې نه وي، نو مړ دی، مونځ دې مړ دی، روژه دې مړ دی، زکات دې مړ دی، حج دې مړ دی. بیا د مړو نه څوک توقع نه کوي، بیا نو هغه نه دنیا کې خیر درسوي نه په آخرت کې خیر درسوي. اوس راځو بل مثال ته، یو بل مثال تاسو واورئ. دا موږ تاسو د خلکو کې یو قصه اورېدلې به وي کیدای شي چې د موږ او تاسو د افغانستان کوم حاجي لاړو حج ته، نو هغه بیچاره خو په دې هغه کې د حجر اسود مچ کول کې خو ډېر مشکلات دي چې سړی لاړ شي هلته خو دونه بیروباري چې سړی نشي کولی. نو دی بیچاره خو ډېر دی ته ورخطا و چې د حجر اسود به کله سړی مچ کوي. نو د عرفات په ورځ باندې حاجیان خو ټول عرفات ته ځي که نه، هلته به ټولي. نو دی چې کله راغلی دی اتاق نه چې راوتلی چې راغلی دی چې بیت الله شریف کې هېڅوک هم نشته، او بس منډه یې راخیستې، نورې به په دې حجر اسود ور منډه کړې ده، او بس مچ کوي سر وکړه چې مخي ښه پرېمانه مچ کړی دی، او هلته نبلونه هم کړي دي او هغې هم کړي دي. مازدیګر چې خلک راغلي د ماښام یا سبا ته پوښتنې ته نه کړې چې څنګه چلو، چې ځان به پې مړ کړی په حجر اسود باندې، بس مچ مې کړه ما حج اله اوس وشولو، اوس زه مطمئن شوم چې حج مې وشولو. ورته چې دې وکړه؟ بیا چې پرون ورځ هېڅوک هم نه وو په هغه کې بیت الله شریف خواته، او بس لاړم حجر اسود دې ښه پرېمانه مچ کړم، هلته مې نبلونه مغه وکړه. اوس تاسو راځئ دې خبرې ته، دې سړي ښه کار کړی، حجر اسود یې مچ کړی دی، نفلونه هلته کړي دي، او ښه پرېمانه یې کړي، او ښه پرېمانه طوافونه هم کړي، او د هر طواف کې 100 ځلې به حجر اسود مچ کړی. خو وګورئ چې اوس د سړي حج وشو که ونه شو. دې سړي خو ویلی چې اوس مې په حج باندې زړه اوبه وڅکلی چې دا حج ما حج شو، ځکه حجر اسود مې ښه پرېمانه مچ کړي. خو اصل خبره صورت او شکل خو صحیح و، حجر اسود مچ کول صحیح و، طواف کول صحیح و، منځون کول صحیح و هلته. خو خبره دا وه چې په دې حج کې چې دا د حج دپاره دې سړي ټیکټ کړی و، ویزه یې اخیستې وه، هلته لاړ و، دا ټول مصارف یې کړي وو، او چې کله راغی مکمل حج صفر، هېڅ شی نه شو. هندو ستړی خدای ناراض، سړی لاړو ټیکټ یې وکړ، لاړ نو مصارف یې وکړه، مسافري یې وکړه، دا ټول شیان، او حج قبول نه شو، بلکې صفر هېڅ شی هم نه شو.
ځکه حج کې هغه غټ رکن چې کوم یو دی هغه د عرفات په میدان کې ودرېدل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاري حدیث دی، ګوره الحج هو العرفه، دا حج چې دی د عرفات دی. په عرفات باندې ودرېدل اصلي رکن دی حج دی. نور ارکان هم لري خو هغه اصلي رکن چې دی دا عرفات دی. که څوک د عرفات په میدان ونه درېدو دا نور ټول شیان یې وکړه حج لغوه شو، حج نه کېږي. بس دا حج به بیا کوي د سره وکړي او چې قبول نه شو. نور شیان خو صحیح ده چې لمونځونه تلاوتونه کړي د هغې خپل ثواب دی، خو دا حج دی سړي ونه شو. ځکه ونه شو چې دا د عرفې په ورځ باندې حجر اسود هلته مچې کول وکنه. نو حجر اسود مچې کول خو ثواب کار دی، هلته طواف کول ثواب کار دی، هلته کېناستل او هر څه کول هلته خو ټول د ثواب کارونه دی وکړه. خو حج خو یې غرق کې که نه ده. ځکه د حج اصلي رکن په عرفات میدان کې ودرېدل دي. د عرفې په ورځ باندې بهترین عبادت چې کوم دی په عرفات په میدان کې ودرېدل دي. د اختر په ورځ باندې بهترین عبادت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، بخاري حدیث دی، چې قرباني کول دي، ځان ډاډه کول دي. په هر وخت کې خپل عبادت کول همغه عبادت لپاره روح ګرځي. نو په دې مثال کې تاسو ګورئ سړي اوس حجر اسود هم مچ کړی دی، طواف هم کړی، منځونه هم کړي، هر څه یې کړي، خو حج یې سوچه غرق شو، لاړل، هر څه لاړه، پیسې هم لاړې او هر څه لاړه او حج ونه شو. نو سړی بیا حج ته ځي. نو دلته هغه صورت او شکل خو صحیح و خو هغه روح پکې نه و. نو ځکه په عبادت کې اصلي معنا دا ده چې سړی باید شکل او صورت هم مد نظر ونیسي او په خوا کې ورسره عبادت هغه روح هم مد نظر ونیسي. زموږ مشکل اصلي څه دی؟ زموږ اسلامي امت کې چې دا نن مشکلات دي اصلي وجه دا ده چې موږ د عبادت شکل اصلي بولو، روح ته توجه نه کوو. شکل ضروري بولو، صرف لمانځه باندې ودرېدل ضروري بولو چې بس سړی د لمونځ وکړي، ولاړ شي زر زر اودس وکړي، ولاړ دي مسجد ته دا الله اکبر دې وکړي او بس ټیټ دې شي او جګ دې شي السلام علیکم السلام علیکم، بس سړی لمونځ وشو، بس خلاص شو. دا خبره نه ده، بلکې دا هغه وخت دا لمونځ کېږي چې ستا لمونځ شکل او صورت هم برابري او په دې لمونځ کې ستا روح هم وي. روژه د هغه وخت روژه کېږي چې د سحر نه تر ماښامه خو ته پرهیز وکړې، خو په دې کې په منځ کې چې دا 18-19 ساعته دي ته غیبت ونه کړې، دروغ ونه خورې، رشوت ونه خورې، چا مال غصب نه کړې، چا په حیا او عزت باندې ډاکه ونه غورې، یتیم او د کونډو مال ته غل نه شي، نور داسې غلط کارونه ونه کړې. نو ستا به روژه روح او صورت به دواړه برابر شي. چې په خوله دې روژه نیولې ده او لاندې رشوتونه اخلي، سود کوي، زنا کوي، غلا کوي، د خلکو حق بره، د کونډو د رونډو په باندې تجاوز کوي، د خلکو ناموس او عزت او حیات ته بد ګوري، چې تشه دې په لاس درشي او نوش جان بس په ژبې منډې. نو ته ماته ووایه چې دا روژه شوه؟ دا شو؟ دا خو د حیوان خوله وتړه، د خر او د غوی خوله وتړه، دا هم روژه وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، حدیث دی، هغه فرمایي چې که چیرې یو سړی په روژه کې غیبت پرې نه دي، دروغ پرې نه دي، غلط کارونه پرې نه دي، د یوازې نه خوراک او نه څښاک هیڅ ضرورت نشته د دې روژې. الله پاک دا روژه هیڅ وخت نه قبلوي. نو چې نه قبلوي نو بیا پیدا څه شته؟ لمونځ دې وګوره، روژه دې وګوره، زکات دې وګوره، حج دې وګوره، عبادت چې دا ته ذکر اذکار کې الله اکبر الله اکبر الله اکبر او لاندې رشوتونه اخلي، لاندې غلطیانې، سود، پلانکې دا څه بدیانې دا پتا کې دي او ټسه بس ځان سره دې هغه نیولې تسبیح دې نیولې زه ذکر کوم. خدای دې غرق که همدغه شی په تا باندې راتوي. کله خدا شي چې خپل کار چې کوم ښه کار کوي همغه کار په تا باندې لعنت وایي، لعنت دې په تا باندې یو خوا نه وایي چې سبحان الله الحمدلله الله اکبر او د بل خوا دا کارونه کوي. هلته په ظاهر کې تسبیح اړوي او لاندې قلمونه د رشوت دپاره استعمالوي. نو کله دا کار کېږي؟ نو ځکه په عبادت کې شکل او صورت هم ضرور دی او د هغې سره په خوا کې هغه روح هم ضرور دی. ته دې لمونځونه وکړې خو امر د الله پاک نه وي. ته د سهار لمونځ 2 رکعته دی. یو قصه دی مونږ او تاسو په هغه کې تېره شوې. پخوا به یو سړی راتلو، هغه به د خلکو نه پوښتنې کولې، ماسپښین مونځ 100 رکعته دی، مازدیګر 100 رکعته دی، ماخوستن 100 رکعته دی، اول به څه شی وایي، اخر به څه شی وایي، ډک به څه شی، تش به څه شی. یو سړی راغلی، یو سړي نه پوښتنه کړې د ماسپښین مونځ او د مازدیګر مونځ 100 رکعته دی، دغه ورته 4 رکعته دی. داسې وکم څپړې وهلې ده، هغه ورته چې 7 رکعته دی. بل نه څپړې وهلې وایي چې خیر 10 رکعته دی. هغه داسې فکر کړو چې ورزیاتوي نو بس دا سړی به خوشحاله شي. سړي تر 20 رکعتو پورې رسولی او په څپړې خوړلي. بس سړی وهلی دی او راغلی کور کې ښځې ته نه پوښتنه کړي څه خبره ده، څنګه دې طبیعت خراب دی، وهل دي خوړلي دي؟ ویلې چې هلته خو هغه راغلی او سړی راغلی او پوښتنه یې کوله. ما ته ویلې چې مازدیګر مونږ 100 رکعته دی، ما ورته چې 4 رکعته دی. وایي چې هغه څپړه باندې وایي چې ما وایي چې بس 8 رکعته شلو پورې ور رسول، دا ظالم هم دا چې وهل راکړ. ښځې ورته وایي چې تا دې خدای غر کړي، ورته وایي چې 4 رکعته دی، تا دې خدای تباه کړي.
هغه په 6 رکعتونو زه پرې نه خورم او ته وایې چې په 4 رکعتو خو به پوستکی رانیستلی چې ما ورته 4 رکعته دی او په 6 نه دلاسه کېدو نو په 4 به څنګه دلاسه شوی. اوس خبره دا ده چې دا سهار مونځ 2 رکعته دی. که یو سړی د 2 په ځای باندې 4 رکعته وکړي نو خو صحیح ده، نو خو ښه یې کړي دي، نو 2 په ځای باندې خو 4 خود ښه دي. که شپږ یې کړې وی خو نور هم به ښه وی، که 8 یې کړې وی نور به هم ښه وی. خو خبره دا ده چې 2 رکعته اصلي حکم دی الله پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم طریقه ده. بس که چا 3 رکعته وکړي دا قبلیږي؟ قطعا نه قبلیږي. چا 4 رکعته وکړي دا قبلیږي؟ قطعا نه قبلیږي. چا 1 رکعت وکړي قبلیږي نه. نه به زیات کې نه به کم کې. د الله په حکم دا دی سهار به 2 رکعته فرض کې، ماسپښین به 4 رکعته فرض کې، او چې کله مسافر یې 2 به کوي، مازدیګر چې کله مقیم یې 4 رکعته به کوي، چې مسافر یې 2 رکعته به کوي، ماښام به 3 کوي، ماخوستن به 4 کوي. که یو دې پکې زیات کوي یو دې پکې کم کوي بس هېڅ شی نشته. په ځای د دې چې ګټه وکړي ابدي تاوان کړي. اوس په دې مسله ځان پوه کړي چې عبادت کې شکل او صورت او د هغې روح پکې څه دی؟ د الله او د رسول حکم منل دغه روح دی او صورت یې دا دی چې همغه عبادت چې مونږ کومه طریقه باندې رسول الله سره راته بیان کړې ده همغه طریقه باندې بیان کوو. زمونږ غلطي څه ده؟ غلطي هم دا ده چې دا شکل و صورت ته اهمیت ورکوو، روح ته اهمیت نه ورکوو، نو ځکه دا غلطیانې منځته راغلي دي. نو مونږ او تاسو ویلې چې د عباداتو په اقسامو کې یو قسم دا دی چې مونږ او تاسو په عبادت کې یو صورت او شکل لرو او یو د عبادت هغه روح دی. شکل دا دی چې مونږ او تاسو اودس وکړو، په ښه طریقه باندې راشو مسجد کې ودرېږو، نیت وتړو، د نیت نه وروسته لاسونه جګو، لاسونه کېږدو، الحمدلله صورت رکوع بیا وکړو، بیا سجده وکړو، قاعده وکړو، دا ټول شیان وکړو. او چې کله 2 رکعتې پوره شي او چې کله 4 رکعتې سلام وګرځو، اوس مونږ او تاسو د هغه صورت او شکل برابر کېدل. دغسې حج ته مونږ او تاسو دې ځای نه ځو، احرام وتړو، هلته لاړ شو، د بیت الله شریف طواف وکړو، د هغې نه وروسته 2 رکعته مونځ وکړو، بیا لاړ شو صفا او مروه کې وګرځو، راوګرځو، نو عمره پوره شوله، بس عمره شکل پوره شو. حج هم داسې عرفات ته راشه، عرفات دی بیا دا طواف او سعی او صفا او مروه دا وشو، زکات خپلې پیسې راوخلو، 40 برخه چاته ورکو، دا هغه شولو. دغسې دا نور عبادات روژه د سهار چې کله اذان وشي د اذان نه تر ماښامه پورې بس خوراک او څښاک او جسمي تعلقات بند کړو، بس دا شکل نشته. خو دې ټولو عباداتو کې روح د عبادت دا دی چې مونږ په دې کې اصلي د الله پاک حکم او امر چې کوم یو دی همغسې چې هغه امر کړی همغسې وکړو. 2 رکعته امر یې کړی 2 رکعته وکړو، 4 رکعته امر یې کړی 4 رکعته وکړو، 3 رکعته امر یې کړی 3 رکعته وکړو. په دې کې کمبود او زیادت دا د مونږ صلاحیت نه دی، دا د مونږ اختیار نه دی، دا د الله په اختیار دی. راته وویل دې پیالې ته سجده وکړه، دې پیالې ته به سجده کوو. راته وویل اسمان ته سجده وکړه، اسمان ته به کوو. راته وویل انسان ته سجده وکړه، انسان ته به کوو. زه خو د خان نوکر یم، د بانجان نوکر خو نه یم که نه چې ته بانجان وایې. دغه چې ته د الله نوکر او غلام یې، دا موږ مخکې ویلې چې د عبادت مفهوم غلامي او بندګي ده. د عبادت مفهوم عبادت او غلامي او بندګي ده. نو ته خو بنده یې، ته خو غلام یې، نو ته څنګه ځان چې هغه درې 3 وکړه او ته 4 کوې؟ دا سوال هم نه پیدا کېږي. نو ځکه د عباداتو کې دا د عبادت شکل هم الله پاک حکم کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته، هغه موږ ته شکل صورت ښودلی. دا شکل به برابر کړو، دې شکل کې به بیا روح واچوو. دا روح به دا چې موږ به ټول کارونه هغه کارونه کوو چې کوم یو صرف په دې هغه باندې برابري، په حکم مطابق برابري. نو بیا به دا عبادت شکل هم برابر شي، روح به هم پکې واچول شي، نو دا به ژوندی شي. دغه ژوندی عبادت به بیا موږ ته په دنیا او آخرت کې ګټه رسوي. او که چېرته مونږ شکل او صورت برابر کې خو روح پکې نه و، نو بیا مړ شو، نو مړی نه په دنیا کې چاته غرهولی نه په آخرت کې، نه څوک ته نه ګیله کوي. نو چې دا زمونږ کار خراب دی، زمونږ اجتماع ټولنه کې مشکلات، تکلیفونه، فساد، اداري پلان کې شته، یو وجه خو دا ده چې زمونږ ایمانیاتو کې هم غلطي شته، زمونږ په عباداتو کې هم غلطي شته. نو چې ایمان غلط شو نو عبادت هم غلط شو، نو ځکه خو دا مشکلات دي. رشوت خورم، سود کوم، وایم مسلمان یم. نو څنګه مسلمان یې چې الله پاک سودخور ته د جهاد اعلان کړی، جنگ اعلان کړی، او ته د همغه کار کوي چې الله پاک دغه مخالف دی. ته همغه کار کوي چې الله پاک په رشوت کوونکي لعنت الله علی الراشي والمرتشي، لعنت د خدای دی پر ورکوونکي او اخیستونکي باندې، او ته همغه کار کوي د خلکو حق پرې، د کونډو ورنډو حق پرې، هغه خپل حق چاته په همداسې مفت نه ورکوي چې حق دی، او په هغې کې رشوتونه اخلي. نو څنګه به دا کار کوي؟ په دې خاطر باندې چې موږ او تاسو په دنیا او آخرت کې دا عبادات راته ګټه ورسوي،
نو باید شکل او صورت هم برابر کو او په خوا کې د هغې روح چې کوم یو دی هغې هم برابر شي. نو شکل صورت دغه دی چې موږ اجرا کوو او روح د الله په حکم او فرمان دی. یو رکعت امر کړی، یو رکعت، 2 رکعت امر کړی، 2 رکعت، 4 رکعت امر کړی، 4 رکعت، 3 رکعت امر کړی، 3 رکعت. چا ته چې امر وکړي د احترام کوه، کوې به. چې چا درته وي د احترام مه کوه، نه به یې کوې، بس خلاص. چې چا ته یې سجده وکړه، کوې به. چې درته چې مه کوې، بیا نه کوې، بس خلاص. ته به صرف د الله نوکري، د الله په غلام به یې، د هغه به د بل چا به نه یې. نو په دنیا کې چې کله انسانان د الله په غلامان او بندگان او نوکران شو، د هغه په خبره امر وکړي، د عبادت په عبادت وګرځي. الله پاک دې موږ توفیق راکړي چې په دې خبره باندې ځان پوه کړو او سر په اخلاص کو. نور خلق ته دا خبره وکړو چې هغوی هم په دې خبره پوه شي، تر څو یو سالمه ټولنه او اجتماع رامنځته شي او زموږ ژوند ښایسته شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب